د تورخم کډوالو عمري کمپ کې وروسته له هغې د کډوالو لپاره خدمات وځنډېدل چې پاکستاني رژیم له خوا د کډوالو پر کمپ هوایي برید ترسره شو. په برید کې د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د تورخم عمري کمپ مسؤل ملا محمد هاشم میوندوال وایي کډوالو ته یې ټول هغه خدمات چې تورخم کې تر برید وروسته ځنډېدلي وو اوس یې د جلال آباد ښار اړوند ګمرک ترڅنګ د زیتونو په باغ کې پیل کړي دي. کله چې تورخم عمري کیمپ کې دغه پاکستان والاو ګولۍ راوغورځولې، مهاجرین یې زخمیان کړل، نو بیا هغه مهاجرین چې پات وو دلته مو د ننګرهار د ګمرکو بغل ته دلته مو کار ورته شروع کړي چې هغه پاته کارونه یې ورخلاص کړو چې مهاجرین د دې ځای څخه رخصت شي، خپلو ولایتو ته ولاړ شي. د پاکستان څخه په زور راایستل شوی کډوال وحید الله ساپی وایي تورخم کې د کډوالو کمپ ته له رارسېدو سره سم پرې د شپې لخوا د پاکستاني رژیم لخوا برید وشو او د کډوالۍ کارونه یې نیمګړي پاتې وو چې اوس ورته بیرته پیل شوي دي. موږ عمري کیمپ کې موږ سره چې کوم بمبار به موږ وشو د هغې نه وروسته موږ خپلوانو کره لاړو. د هغې نه وروسته دلته امارت اسلامي موږ سره ډېر کومکونه وکړل. دلته ګمرک ته راوغوښتلو او دلته موږ له چې کوم کارونه پاتې هغه موږ له دلته ترسره کړه. له پاکستانه بل راستون شوی کډوال بهرام وایي د پاکستاني رژیم لخوا پرې سخت ظلمونه کېدل او اوس خوشحاله دی چې خپل هیواد ته راستون شوی دی. چې ګرې په کیمپ کې اوسېدم او هلته چې نو ډېر بد حال یې رامې راواغسته، حتی دې پورې چې 3 ورځې ټیم به یې راکړه، په 3 ورځو کې به دغه نه شو، بېعزتي به یې کوله، کورونه یې په شاولو باندې ورانول. نو نور زموږ د ژوند لړۍ ګړۍ ته ډېره ګرانه او ډېره سخته وه. نو موږ چې خپل هېواد هم دی بس ورکړو چې واوړو خپل ملک ته، نو ډېر ښه به وي زموږ دپاره. نو چې دا سوچ موږ مخکې کلی وی نو اوس نن به زموږ دا حال نه وی. پر افغانستان د پاکستاني رژیم لخوا د هیواد پر بیلابیلو ملکي اهداف او ولسي وګړو هوایي بریدونه ترسره کړل چې یو هم تورخم کې د کډوالو عمري کمپ و چې د پاکستاني پوځي رژیم جیټ الوتکو پر کډوالو برید وکړ چې پکې بې ګناه کډوالو ته مرګ ژوبله واوښته.